د افغانستان تازه حالت سدي اشرف غنی رښتیا استعفا ورکړې ده او کنه هسې اوازې دي او اوس نوې منتخب صدر څوک دی. دا ټول معلومات تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم چې تاسو به د افغانستان د تازه حالاتو او ټولو معلوماتو نه خبر شئ. قدرمنو دوستانو، د دې نه به تاسو ټول خبرې چې د افغانستان زیاتې صوبې او ولایتونه چې د سټوډنټس لاسونو ته راغلي او خلکو دا هیڅ فکر نه کولو چې سټوډنټس به ټول افغانستان ونیسي او په ټول افغانستان باندې به یو ځل بیا قابض شي. خلکو دا هسې خوب او خیال ګڼلو، خو اوس چې خبره تر کابل ورسېده او سټوډنټس کابل ته هم داخل شوي دي، اشرف غنی سره مخامخ خبرې روانې وي چې د هغه نه د واک پرېښودلو غوښتنه کوله او دا غوښتنه د څو ورځو نه روانه وه، خو اشرف غنی هېڅکله هم د واک پرېښودو ته تیار نه و. چې نن کله سټوډنټس تر کابل ورسېدل او هغوی خپل یو بیان هم جاری کو چې موږ به کابل ته د جنگ سره نه ننوځو، ځکه چې موږ نه غواړو په کابل کې وینه توی شي، په کابل کې بې ګناه خلکو ته نقصان ورسي، ځکه چې په کابل کې د مختلفو ولایتونو او د افغانستان نه علاوه د نورو ملکونو خلک هم ژوند کوي، نو هېڅوک هم موږ نه غواړو چې مړه شي. د دې وجې نه هغوی غوښتل چې په ښه طریقه باندې واک موږ ته راکړل شي چې اشرف غنی سره مخامخ خبرې شوي دي او همدا خبره ترسره شوې ده چې اشرف غنی اوس مهال استعفا ورکړي او اشرف غنی هم دا خبره منلې ده. په دې عمل باندې ډېر زیات افغانان خفه دي چې افغانستان بیرته څو کاله یا څو لسیزې شاته مزل وکړو او هېڅکله به بیا دومره پرمختګ ونه کړي، خو تر اوسه پورې سټوډنټس هېڅ چا ته نقصان نه دی رسولی. ډېر خلک ترې خوشحاله هم دي او وایي چې خلکو سره ډېره ښه رویه کړې ده، خو د دې هر څه معلومات به وروسته کیږي. نو قدرمنو دوستانو، دا یو تازه خبرو چې تر تاسو مو در رسوو. تاسو څه نظر لرئ؟ خپل نظر سره کمنټ کې خامخا شریک کړئ او پښتو پوسټ چینل هم سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.